الله الرحمن الرحیم. کبر څه ته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، آیا کبر دې ته ویل کیږي چې یو کس زمونږ نه ښایسته جامې ولري او هغه اغوندي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل نه. بیا پوښتنه وشوه، وای آیا کبر دې ته ویل کیږي چې یو کس ښایسته څپلۍ ولري او د هغې ښایسته تسمې وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل نه. بیا پوښتنه وشوه، آیا کبر دې ته ویل کیږي چې یو سړی ښایسته سورلی ولري او هغه استعمالی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل نه. بیا پوښتنه وشوه، آیا کبر دې ته ویل کیږي چې یو سړی ملګري ولري او د هغې سره مجلس کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل نه. بیا پوښتنه وشوه، ای د الله نبی نو کبر څه ته ویل کیږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د الله حق دین او انسان ته حقیر او سپک وکتلی شي، د الله دین سپک وګڼلی شي یا انسان سپک او حقیر وګڼلی شي، د ځان نه کم وګڼلی شي، دې ته ویلی کیږي کبر. ښایسته جامه، ښه سورلی، ښه ملګري، دا د الله تعالی یو نعمت دی. کله چې الله سبحانه وتعالی یو انسان ته نعمت ورکړی، مال یې ورکړی، باید چې دغه نعمت اثر په ځان باندې انسان ښکاره کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي واما بنعمت ربک فحدث. دغه نعمت چې الله سبحانه وتعالی په تا باندې کړی باید دا ته ښکاره کړي. داسې نه الله له ډېر مال درکړی دی، الله له ډېر دولت درکړی دی او ته خیرن پیرن او په زړو جامو کې او زوړ سورلی استعمالی.